ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله په یو رسمي سفر تهران ته رسېدلی. د یادې شورا د معلوماتو له مخې نوموړی به په دې سفر کې له ایراني چارواکو سره د سولې پروسې ځانګړې توګه دوحه کې پر بین افغاني مذاکراتو سیمه ییز اجماع او دوه اړخیزو اړیکو خبرې اترې وکړي. طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره په هلمند کې د امریکایي ځواکونو له لوري هوایي بریدونو ته غبرګون ښودلی. اعلامیه کې راغلي دوی د دوحې هوکړې ته ژمن دي خو مقابل اړخ تل نقض کړي او په وینا یې که چېرته دا سرغړونې دوام وکړي نو د بدو عواقبو په اړه یې د امریکا پر غاړه وي. ټرمپ په امریکا کې د کرونا ویروس په اړه دروغ او خیالي څرګندونې کوي. امریکایي سناتور برني سندرز په تازه څرګندونو کې ویلي چې کرونا ویروس په امریکا کې تباهي جوړه کړې ده خو ټرمپ په خپلو خیالي څرګندونو او دروغو خلک تېر باسي. او امرالله صالح ویلي چې ټول بې اسناده موټر دې د شهیدانو وارثینو ته وسپارل شي.